محسن داور له منظور پښتين وروسته طالبانو ته خوله خلاصه کړه. وایي د پاکستان سره جنجال جالي ده. دا چې نورې څه ویلي نو جزئیات هم دلته وګورئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. محسن داور او د ګوند ملګري چې دې وروستۍ کې د یوې پلان شوې دسیسې له مخې د منظور پښتين او پښتون ژغورنې غورځنګ پر ضد زهرجن تبلیغات پیل کړي چې لر او بر پښتانه سخت غوسه کړي. اوس تازه پر طالبانو ګزار کړی چې غواړي په دې سره بیرته د خلکو زړونو کې ځای پیدا کړي. تازه خبر دا دی چې محسن داور وایي د طالبانو حکومت د پاکستان د خوښې حکومت دی. ښاغلی داور وایي څنګه کېدای شي چې په افغانستان کې د پاکستان د نیابتي ډلې حکومت وي او دوی د ورسره ناخوښه وي. محسن داور وړاندې وایي د طالبانو او پاکستان ترمنځ مطبوعاتي جګړه روانه ده چې د ISI له لوري کنټرول شوې لوبه ده. ښاغلي داور ویلي چې پاکستان غواړي افغانستان او سیمه د دوی په کنټرول کې وي. د ملي جمهوري غورځنګ ګوند مشر وایي په تیرو 20 کالو کې د طالب مشرانو کورونه تجارتونه ټول په پاکستان کې او د پاکستان د پوځي او استخباراتي ادارو له لوري د افغانستان د ورانۍ لپاره پیسې او اسلحې هم ورکول کېدي. خو طالبان بیا محسن داور خپل د ISI او جاسوس او د پروژو پر مخ وړونکی ګڼي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د پخواني جمهوریت لومړي مرستیال امرالله صالح هم د طالبان او پاکستان ترمنځ مطبوعاتي جنجال ډرامه او جوړه شوې سناریو بللې وه. تاسو په دې اړه څه نظر لرئ؟ کمنټ کې شریک او چینل هم سبسکرایب کړئ.